الله رب العالمین په احکاماتو باندې عمل کول دا په موږ او تاسو باندې لازم دي او دغه احکاماتو دپاره د زده کړې دپاره رسولان په خپل وختونو کې پیغمبران او هغوی سره شریعتونو کتابونه رالیږلي او د دغې په ذریعه باندې د الله رب العالمین وحدانیت او د هغه احکامات دا حق ثابت کړل او د اعمال صالحه الله حکم راکړ چې د اعمال صالحه به کوئ او د بدو کارونو نه به ځان بچ کړئ. اوس چې د داسې اعمال شروع کړل او دا پکارم دي ځکه چې زمونږ رب به مونږه نقلیم منو عقلیم الله په دې ثابت کړی ده چې ما به منې بیګا عقلي دلایل بیان شو چې دا خپل رب تاسو ولې نه منې دا دومره عظیم اسمان دا ځمکه دا نور دا سپوږمۍ دا ستوري دا شپه ورځ بدلول دا شپه ورځ روانول دا څوک کوي الله دا وي الله وایي زه کوم نو زما پیدا وخت هم دی او زما حکم به هم چلیږي الله وایي الا له الخلق والامر بیګا تاسو ویلي دي نو حکم به هم د الله چلیږي الله به د احکاماتو باندې عمل کول دا په موږ او تاسو لازم دي. اوس چې داسې اعمال شروع کړل نو د دې نه پس د حق او د باطل دا مقابله به روانه وي نو راځي به تا ته ډېر خلک د باطل په طور باندې نو الله وایي ګر په ځمکه کې به فساد نه خورئ پس د اصلاح نه چې الله دې اصلاح وکړه دې نه پس په فساد نه خورئ دغې خلکو نه به ځان ساتئ او دا به په څه کېږي په دغې نیکو اعمالو په دعاګانو باندې نو اول الله رب العالمین دغه خبره وکړه چې فساد به په ځمکه کې نه پیدا وي او د خپل رب نه به غواړئ نو دلته یو بل د غوښتو طریقه مونږ ته وښوله او هغه دا ده چې الله وایي ما بلې د یرې په حالت کې او د امید په حالت کې او دغه به د الله سره داسې معامله زمګوي او ایمان تم کامل ایمان تم رسول الله مبارک دغه خبره کړل چې ایمان به د خوف او د رجا د یرې او د امید ترمنځ به ایمانی داسې به هم نه کې چې بس ځان باندې دی یره صدقه کړي او هېڅ کار نه کې د دنیا ټک نه کې چې د عذابونو ته به څوک د قیامت پورې ټینګېږي او د الله قهر او غضب نو داسې به هم نه کې چې بس ځان باندې دار وخت مسلط کړي وي او داسې به هم نه کې چې بس چې څه د زړه غواړي هغه به کې او الله ډېر رحیم او کریم دی الله وایي داسې به هم نه کې بلکې د دې ترمنځ به ژوند تېری یره به دې په زړه کې وي او امید به دې د الله په زړه کې وي د الله د رحم امید به دې په زړه کې وي او دغه چې چا انسان دغه په زندګۍ کې راوصل دا سړی کامیاب دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه متعلق دا قول مشهور دی او دا روایت مشهور دی چې هغه به وي زه د الله نه ډېر یریږم او د الله نه مې امید هم ډېر لوی دی وي یریږم ته څومره وي دومره ته یریږم چې کو الله رب العالمین د قیامت په ورځ اعلان وکړي چې ټول خلق د آدم علیه السلام نه راواله الی یوم القیامه پورې ټول خلق جنت ته بځي یو کس به نه ځي نو زه دومره د الله نه یریږم چې ممکنه زه یم چې هغه یو زه نه یم دومره مې د الله دا یاره په دې زړه کې او امید مې څومره پروت دی وی امید مې دومره پروت دی چې د الله نه مې امید هم داسې دی چې الله د آدم علیه السلام نه راوله تر قیامت د ورځې پورې اعلان وکړي پیغمبران به ترې وباسو چې دا ټول خلق ما جهنم ته ولېږل او یو کس صرف بچی دی به جنت ته ځي وی هغه یو به هم زه یم الله نه مې دومره امید دغې ترمنځه به دا ده که د دې وجې زموږ علما وایي دا بغیر دا تربیت نه دا شی د انسان په زړه کې نشي راتلی ګوره دا یاد ساتئ تربیت په چرته د علماو د صلحاو او د
نیکانو خلقو سره کې نو دا شی به ستا په زړه کې بیا راځي امید به دې وي او یره به دې په زړه کې وي نو زموږ علما وایي خیر داسې چل وکړې او ډېره ښکلې مزېداره طریقې بیان کړې ده چې د انسان دوه قسمه زندګي ده او د دې قرآن شریف کې بیان هم دی چې یو قسم زندگی هغه د بلوغت نه راواله تر د 40 کالو پورې ده یو قسم زندگی دې وخت کې د انسان طاقت برابر وي مضبوط وي او دویم بیا د 40 نه شروع کېږي تر د 8 او یو 4 شروع پورې دا دوه قسمه انسان له زندگی الله بعضې وخت ورکړي نو زمونږ د علما صلحا او د پیران صاحبان د دې تصوف وي داسې چل کوي چې الله موږ ته د دعاو حکم کړی دی چې ودعوه خوفا وطمعا الله به یره کې ساتي الله نه به یره هم ساتي او د الله نه به امید ساتي نو دا د بلوغت نه د راواله تر د 40 کالو پورې دا کې دا یره په زړه باندې غالب کا چیرې دا ګناه مې وکړه اوس مې طاقت دی الله مې رونه نیسي الله راته په قهر نشي خوف خدا دا زړه کې ډېر ساته او په دغه سړی بچ کېږي او د 40 کالو نه راواله تر د 80 پورې بیا په زړه کې د الله نه امید ساته چې خدای اوس سپینګیر یم در روان یم در روان یم یا الله د سپینو ډکو نه تعالی حیا درځي او تعالی در نو دغه وخت کې بیا امید ساته چې یاره د الله نه رحم امید ساتم الله به مې وبخښي دغه څه زندګي تېروي نو دا الله ما بله او دلته دعا په باره کې راغلی ده نو خیر د علماو دلته دعا باره کې داسې خبره کړې ده چې الله وی ودعوه خوفا وطمعا ما بله د یرې په حالت کې او د امید په دا کې نو د دې نه مراد دلته دا چې الله نه دعاګانې کوه داسې نه چې نه ته وې دقې رب ته زه سوال څنګه وکړم زه خو ډېر ګناهګار یم او ډېر سیاکار یم او قدم په قدم مې ګناهونه کړي دي رب ته څنګه ورنږدې شم رب نه څنګه سوال وکړم رب ته څنګه زاري وکړم زه خو د رب سره مخ نشم لګولی الله وی خوفا وطمعا امید ساته چې ګناه د ډېره لویه ده جرم د ډېر لوی دی ډېر ګناهونه دي کړي دي د دې ځمکې نه راواله تر د اسمانه پورې او د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې ګناهونه دي کړي دي چې شمېر یې نه دی معلوم وایي الله ما ګناه خو ډېره زیاته ده خو ستا د رحم او د کرم مقابله نشي کولی ستا د رحم مقابله نشي کولی نو زه خدایه ټیک د ګناهګار یم سیاکار هم یم خو ستا د رحم مقابله خو هېڅ نشي کولی خدای تا ته سوال کوي نو الله وایي دقه کوه خوفا وطمعا په دقه طریقه او بیا دا یاد ساته چې د الله رحمت نیکوکارو سره ډېر نږدې دی نیک چې د الله رحم بر باندې خامخا نو الله په دې لومبي آیات کې دا خبره کړې ده او دویم آیات کې بیا الله د خپل قدرت او د خپل طاقت بیان کړی دی چې زه رب یم ولې رب یم تاسو دې ته وګورئ الله وایي که نه چې ما دا څنګه کائنات روان کړی دی او په دې کائنات کې بیا تصرفات زه څنګه کوم نو یو قدرت دی د الله هغه هلته الله بیان کړی دی هلته یې راته ویل ولا تفسدوا او فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د هغې نه ودعوه او بلې دا الله خوفا طیره کې زړه کې یرم ساته وطمعا او امیدم ساته دواړو کې الله رب العالمین بلا ان رحمت الله بشک رحمت د الله تعالی قریب ډیر نږدې دی من المحسنین د نیکو کارو سره اوس الله رب العالمین دلته بل دلیل عقلی بیانوي او هغه دا دی چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې زمونږ او ستاسو ضرورت دی او هغه ضرورت څه شی دی هغه باران دی نو الله وی دا باران ورول دام زما د قدرت لوی مظهر دی زما د قدرت لوی نښه ده زه څه چلو کوم الله وی دلته الله دا وی اول زه داسې چلو کوم چې د سمندرونو نه دا آبی بخارات اوچت کما هغې نه وریځې جوړې شي هغه وریځې سره روانې کما د هوا په ذریعه درنې درنې چې د اوبو نه ډکې دي الله وی
اغا درنی اوریز را روانی کم نو چی تاسی وینه نو خوشحال شو یو بلزیری ورکے چی آغا دا اوریز راغ لے اس باران کیگی اللہ وی دا باران خو کیگی خو تاسو سوچ کردی چی دا سا پا کم طریقہ پا تاسو باندے ورون با نو آغا هواگانی را روان شی دا اوریزی چلی کم زیتا چی دا اللہ دا انسان ضرورت وی اللہ التورو رسی بیاد آغی اوریزنا اللہ باران روان کی نو چه باران روان کی نو اللہ وی زپا آغی باران قوبو باندے ملازم کا جم دے کما نو داغی نا قسم قسم میوے چستاسو دا ضروریات زندگی دا پارا زرغنی میوے دانے او کم دا خوراک سیزون دی اللہ وی دا ټول پیرو دا کم او بیا اللہ زمنگا استاس یو توجہ یو عقیدی تراولی ورہ قرآن ما تاستا بلش پوی دی چه قرآن شریفا قدم پا قدم زمنگ رہنمائی کئی قدم پا قدم زمنگا استاسو تا لارا او منگ تا روخانا مستقبل خیر قدم پا قدم نو اللہ دقل توی چه دا باران ضرورت کم زیتا راشی ستاکو ضرورت وی زرا ولما پخپل قدرت پخپل طاقت دخپل قدرت اگا مظہر پکیو خیمتاسو تا اگا باران راشی ملزم کوی بنجرزم کوی اسم تنرا زرغنیگی زپی بارانو کم داغین زمیوی اباسم نو دا میوی چه میوستی سبا کون بیا انا تبیان تبیم وهو الذي الله رب العالمين آغازاتے چی یرسل الریاح رالیگی ہواگانی بشرند پار زیر بین یدی رحمتی محکد رحمت خبلنا دلتا دا رحمت نسمرات دی باران نمخ کی اللہ رب العالمین اریز راولی اریز زیری بھی حتی تردی پریزا اقلت چوچت کلی دا ہواگانی صحابا بادل اریزی ثقالا درنی دوبون ڈکی سقناہو بوزمنگ اغا لبلدین داسی اوزیتا میتن چی مرویا یعنی بنجرز مکوی نو سچا لکم فانزلنا نرورم بیہی پدقی اوریا زباندے الماء ابا دقی اوریا زنو براورما فاخرجنا نروبا سمنگا بیہی پدی ابو سرا من کل الثمرات ہر قسم میوے ہر قسم دانی ہر قسم زرغنیہ اللہ وی ضرورت آگا نگورا ملزم کوا اللہ پہ باران راوستو اغیر آجم دیکھلا نوستا سو زمانگا غاقیدہ اوگا دا خبری تا چراولی اگا سراولی کذالکا دقرنگی نخرج الموتا من برو باسو موریا دقشان بدر آجم دیکھم اللہ وی مرز بکی نمی زرغنی روخ کلی مریض بکی نمی مرسیزون روخ کل دقشان بدر قیامت یو رز رازی چشمین بوالشی ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون شمین بوالشی ناگہانا فاذا ناگہانا بشمین بوالشی فاذا هم من الاجداس طول بروزی الى ربهم قبل ربطا ينسلون من دبویا ہر صریب لگیائی دا اللہ دربار تبروانی او بخلی بسوی قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن قالوا من بعثنا چارو چتکلو من مرقدنا ندی اخبال مرقدنا ندی اخبال قبرنا دا چارو چتکلو دا سچلو شو فرشتی وتوی هذا ما وعد الرحمن داغ وعد الرحمن وا چه کذالک نخرج الموتى دقشان بم یورس جندی کوما داغ وعد ود الله کذالک نخرج الموتى وصدق المرسلون اور اشتیاویلو پیغمبرانو چه داسی اورز را روانه دا او تاسو بومن بدا الله دربار تورزوا نتا گور دا مرگ نا پس اس دقا چی دا چا سور انکرالا چی زبا پاسم و دا اللہ دربار تا بود ریگم ولی بدا احکامات الہیون من مخلو
كذلك هم دقرنگی نخرج الموتى من برو باسمری لعلكم تذكرون دا دومرا اللہ وی بیان چی میرا توقع نو دا دی دا پارنا چی تتی خوان والی تتی مزا والی تبتی نصیحت علی لعلكم دا دی دا پارا تذکرون چی تاسو نصیحت والی والبلد الطيب اوزمک پاکا یخرجو روباسی نباتو زرغنی خپل باذن ربه فرب دخپل حکم دا رب خپل زرغنی روباسی والذی او اغزمک خبثا چه خرابوی لا یخرجون روباسی الا نکدا مگر ناقص سیزنیا گنبلا دا خگورا عام اللہ رب العالمین بیان کئی خراب پاک ازمکا خشت ازمکا او چی آلا ازمکا وی آغا خکول زرغونه رو باسی او چی کما بیکار ازمکای نو تا پاکی خکول مزیدار ارسو کر خو آغا خراب بوٹی چی تاسو تا کم وائے او آغا گن بلا رو باسی خراب ازمکی دا تا خیلی دا خو اللہ منتو تاسو زمون د سترګو د مشاهدې مطابق مثال بیان کړ. خو دې مراد څه دی؟ دې مراد دا دی چې باران راشي ښکلې ځمکه ښکلې زرغونې راوباسي، خراب ځمکه خراب زرغونې راوباسي. د باران نه مراد دلته قرآن دی. قرآن دی نو چې قرآن په خپل زړونو باندې ورشي، د مسلمان په زړه باندې ورشي، د نیک عمل په زړه باندې ورشي، نو خپل مزیدار نیک اعمال روزي، نیک اعمال روزي. او چې کم کافر دی، بد کردار دی، فاسق دی، فاجر دی، ګناهګار دی، داغه مثال په شان د خراب ځمکې دی. نرو باسی مگر ارامی توبونه ورېږي، پاغم باراني ورېږي، پاغم د قرآن احکامات راشي، خو د هغه زړه پلیت دی، نو د هغې نه خراب دغه روزي. نو بس سوچ پې کوه چې کله قرآن وورې، قرآن ته دغه شي او نیک اعمال دې دغه که نو ستا وجود پاک دی، پاک او که نه په هماغه ګناهونو کې لتړ پتړې، نو خپل ځان باندې سوچ او فکر غور وکړه چې زه ګورې هغه ځمکه نشم چې صرف ګندونه راوباسي. دا مطلب دی د دې آیات. والبلد الطیب او ځمکه پاکه یخرج روباسي نباتو خپل زرغونې باذن ربي په حکم د الله تعالی. والذي او هغه ځمکه خبثا چې خرابوي لا یخرجون روباسي الا نکدا مگر ناقص سیزونه، نکد ناقص سیزونه. كذلك نصرف الآيات الله ویزا علوم رالوم خپل احکامات خو چې ستا ذهن کې کینی کنه. الله وی کله ته په یو طریقه، کله په بل طریقه، کله په یو مثال، کله په بل مثال، کله ته بار بار لګیایم. كذلك هم دقرنگی نصرف علو رالو بار بار بیانو الآیات بالاحکامات دکچا دا پارا لقوم داغی قوم دا پارا یشکرون چی شکر و باسی چی اللہ شکر دی قرآن شتا، دا قرآن احکامات شتا، دا رسول اللہ مبارک سنت طریقی شتا، دا دین احکامات شتا، دا شریعت احکامات شتا. منگے اورو نو چې کوم شکرګزاري هغه عمل شروع کی دا خدای شکر وباسي، او چې کوم ناشکري هغه په یو وګوري په دې بل وګي وباسي. خدای دې دقیق نه مونږ تاسو سره. صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.